سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. پر فرزانه ناز یو ځل بیا د نجیبې لخوا رشخند ووهل شو. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي درسره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. یو ځل بیا هم درته همدلته جالب معلومات راخلو، لکه څرنګه چې ډیری کسان وایي چې فرزانه ناز یو څه زیات نازونه او په ډېرې ژوندۍ بڼه خپرونو کې ژر احساساتي کېږي. خو دا خوی د دې لپاره دومره سخت تمام شوی چې له هرې پیښې وروسته بیا فرزانه ناز په خپله خوله بخښنه غوښتې او وایي زه یو څه زیاته حساسه یم، چې دا خوی د دې یو د مشهورېدا لامل هم شوی دی. خو د دې دا ستونزه دومره جدي نه ده، ځکه چې څو شېبې وروسته بیرته هغه خپل عادي حالت ته راګرځي او وروسته بیا بخښنه غواړي. که ستاسو په یاد وي چې په یوه تېره خپرونه کې هم فرزانه ناز د نجیبې په خپرونه کې میلمنه وه، چې هلته په هغې خپرونه کې هوتک هم و. د نجیبې او د فرزانه ناز ترمنځ جنګ شوی چې فرزانه ناز په همدې خاطر په قهر شوې وه چې ته ولې له ما څخه بېمعنه پوښتنې کوې او په هغې خپرونه کې له نجیبې سره جنګ کوي او خپرونه په منځ کې پرېږدي او په ژوندۍ بڼه همغه خپرونه خپرېږي. خو نجیبه بیا هم هغه یو بلې خپرونې ته راضي کوي چې فرزانه ناز هم راځي او په هغه خپرونه کې میلمه کېږي. خو دا خپرونه د یوه روانشناس ډاکټر سره وي چې نجیبه له ډاکټر ځینې داسې پوښتنې کوي چې ګوندې فرزانه ناز یو څه وټکوي. په داسې حال کې چې یوه خپرونه له شروع کېدو څخه مخکې دوی له میلمه څخه د پوښتنو لیست مخکې له مخکې جوړ کړی وي. همدارنګه په یو بله خپرونه کې چې میرا هماني یې میلمه کړي وي، دا ورته د فرزانه ناز عکس مخکې کوي چې تاسې دا سندرغاړې څنګه ارزوئ، نو هغه هم ورته وایي چې اصلا مې دا سندرغاړې نه خوښېږي ځکه نه ښه اواز لري او نه هم ښه اخلاق، چې زه ترې هم ټولې بدې خاطرې لرم. هر انسان ځان ته ښه خصلت او بد خصلت لري، خو داسې هم نه ده پکار چې یو انسان دې په ژوندۍ بڼه خپرونه کې ذلیل یا وشرمول شي، او هغه هم داسې خپرونې چې په زرهاو انسانان یې ګوري. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما درسره لایک او ویډیو له نور دوستانو سره شیر کړئ.